چور داسې وروښوید مومین له کټونو لاندې تېر شو په زمین شیرینۍ بیبي ته ودرېده په سره خدای د خیر کې مقام ده د خطره لاس یې کېښود په سینه د ګل صنمه شیرینۍ بیبي سو پورته آدمه یوه ناره یې د خولې وخته په زوره وایي غل دی ظفرخانه زما وروره دا ناره شیرینې وکړله هیبته له هیبته یې ټول ورونه شول اوچته په یو دم کې وو په یو دم کې د مومینو سو چاپېر مومن خان غریب ایمان کې کراګیره ګزارونه یې پې وکړه د چړو سرسري مومن زخمي شو لا سړو دا خوړلی وار نه و د خطر آخري ګزار پې وکړله ظفر دا وروستی ګزار ظفر وکړه د غمه مومن خان په زینګر ولګېده سمدستي پرېوت په ځمکه رانسکور په لیدو کې سر په وکړه یو اواز ما د زړه په سر خوړلی ګزار ساز دا ګزار د ظفرخان د شیرینۍ آخري دیدار د راشه لیونۍ شیرینۍ بیبي راځه وروستی دیدار آخري سلګۍ مې واورېدل کلان ده رب د پاره راته دوه سترګې ښکاره که دغه حاجت زما د خوږ زړګي پوره کړه بیا یې منډه کړه دننه په سرتورې دا شیرینه نه وسو زیاتي لیونۍ کور کې دي وینو ظفرخان چې دا وواهه لیدلی یو له پېغور مې هم د تره زوی و بهادر سړی و چې زړه ته یې له جوشه پېشکل در شوی له مومن خانه مخکې دی مړ شوی ظفرخان و دا شپږ مړي په یو کور په یو ورځ له کوره حاج جمال وینې قصاب خانه د رب د بیا څو درې څلور ښځې کړې څو درې د انډیا وې که کوم درې د انډیا وې هندوستان وې یوه یې دا شیرینه د تره لور وه ښه ولا شمه پرین دي د باندې مازغو ته بیا پرین دي کوم امتحان په شیرینه بیبي کړم امتحان دا شیطانات ورته کاړي واشه یو مزدور و ګنجای و ګنجای